ملګرو تصور وکړئ یو داسې ځناور چې کوم ځناور د ډایناسورانو نه هم غټ وي او د هغې ځناور زړه د یو ګاډي نه هم غټ وي. دا دی د دنیا د ټولو نه غټ ځناور بلو ویل. یعنی ډېر خلک دا د مئی په تعارف کې پېژني چې دا یو مئی دی، خو داسې نه ده. دا مئی نه دی بلکې دا یو ممالیه ځناور دی د انسانانو غونته کې. د ده ډي ان اے د میانو نه زیاته د انسانانو سره ملاویږي. دا د انسانانو غونته کې باقاعده ساه اخلي او دا خپل بچي پیدا کوي او خپل بچو ته دا شودې ورکوي، هغه هم په سمندر کې. د دې مئی اوږدوالي باره کې که تاسو سوچ وکړئ نو ستاسو ذهن به بالکل کار پرېږدي، ولې چې د دې مئی اوږدوالی چې دی هغه 100 فوټو نه هم زیات کېدلی شي او د دې مئی وزن چې دی هغه 80 ټنو نه هم زیات کېدلی شي، یعنې 1,80,000 کیلو د ده وزن دی. دا مئی د الله تعالی د قدرت یوه ډېره غټه کرشمه ده. د دې مئی زړه چې دی هغه د یو هاتي نه هم غټ وي او د دې مئی چې کله بچې پیدا کېږي نو د ده په خېټه کې بچې 1 کاله پورې وي او بیا چې کله هغه بچې پیدا شي نو غونډه دنیا ورته حیرانه وي، ولې چې د دې بچې چې کله پیدا شي د هغې بچي اوږدوالی چې دی هغه 15 فوټو نه هم زیات وي او د هغه وزن 3 ټنه وي، یعنې 3000 کیلو د هغه وزن کېدلی شي. یعنې تاسو اندازه وکړئ او لږ سوچ وکړئ. او بیا چې کله د دې بچې پیدا شي نو هغه بچې د دومره غټ جسم باوجود د خپلې مور نه نه بیلیږي بلکې د مور سره په سمندر کې د سمودې پورې ګرځي او بیا چې څنګه هغه غټ شي نو ورو ورو د مور نه بیل شي او دا بلو ویل خپل بچي ته په سمندر کې شودې ورکوي. یعنې تاسو به بالکل حیران شئ چې په اوبو کې دا څنګه شودې ورکوي، خو دا بلو ویل خپل بچي ته په سمندر کې شودې ورکوي. او د دې بلو ویل چې کومې شودې دي چې کومې پی دي هغه څه عام پی یا شودې نه دي، بلکې د بلو ویل چې کومې شودې وي هغې کې 50% نه هم زیات چربي وي. یعنې د بلو ویل دا شودې چې کومې دي دا په اوبو کې مکس کېږي نه، همدغه شان دا خپل بچي ته په سمندر کې دننه شودې ورکوي او هغه شودې ډایرکټ د بچي په خولې ته ځي او په سمندر کې مکس کېږي نه. او د بلو ویل دا بچی چې دی دا په یو ورځ کې خپل وزن چې خیجی نو هغه 10 کیلو دی. یعنې په یو ورځ کې د ده وزن دومره خیجي، دی دومره غټیږي او دی په یو ورځ کې زرګونو لیټره پورې شودې څکي. یعنې تاسو اندازه نشئ کولی چې دی څومره خوراک کوي د دې دا بچی او دا په یو ورځ کې څومره شودې څکي. اوس په تاسو دا سوچ کوئ چې دا بلو ویل چې دی دا دومره غټ ځناور دی نو دی اخر په سمندر کې خوري څه؟ د ده خوراک خو به هم ډېره غټ وي، خو داسې نه ده. د ده خوراک چې کوم دی هغه دا وړې وړې جینګې چې کومې دي د جینګو یو قسم دی په سمندر کې هغه د دې بلو ویل خوراک وي. یعنې دا خوله کولا وکړي او د سمندر ډېرې زیاتې اوبه خپلې خېټې ته دننه کړي، په هغې اوبو کې چې کومې هغه جینګې وي هغه د ده خوراک چې کوم وي هغه دننه پاتې شي او اوبه بېرته دا واپس راولي. بلو ویل د دنیا تقریبا په هر یو سمندر کې پاتې کېدی شي، هلته اوسېږي او د دې مئی د دې بلو ویل اواز چې کوم دی هغه 180 ډیسیبله پورې رسېدی شي. یعنې تاسو سوچ نشئ کولی چې دا څومره لرې پورې د ده اواز رسي او څومره غټ اواز دی د ده. یعنې په سمندر کې دننه زرګونو کیلومیټره لرې پورې د دې مئی اواز رسي. ساینسدانان دا هم وایي چې د ده د اواز چې دی دا د نورو بلو ویلانو سره رابطه ساتي. یعنې ده ته چې محسوس شي چې د دې ځای نه په زرګونو کیلومیټر لرې یو بل بلو ویل دی نو بیا دا مئی دا بلو ویل د دې ځای نه چغې شروع کړي، هغه مئی ته سیګنل لېږي د خپل اواز په ذریعه باندې، د خپل اواز په وجه باندې هغې بل بلو ویل ته دا سیګنل ورولېږي، یو میسج ورولېږي. نو همدغه شان هغه بل بلو ویل چې په سمندر کې وي هغه خبر شي او هغه هم ده ته ځان راورسوي. خو دا دومره غټ مئی دومره غټ ځناور هم په سمندر کې محفوظ نه دی، بلکې ده ته په سمندر کې ډېرې زیاتې خطرې دي. اول خو د سمندر الودګي چې ده او هغې نه بعد داسې ډېر غټ غټ جهازونه چې کوم په سمندر کې سفر کوي هغه د ده د مرګ ذریعه جوړېږي. یعنې دا مئی دا بلو ویل چې کوم دی دا د هغې غټو غټو جهازونو د وجې مړ کېږي. یعنې څنګه مړ کېږي؟ ګورئ ملګرو چې کله یو غټ جهاز را روان وي نو هغه چې کله دې مئی سره ټکر شي، ولې چې دا په سایز کې ډېر غټ دی نو د دې مئی په جسم کې دننه چې کوم غټ غټ هډوکي دي هغه غټ غټ هډوکي کلک شي یا مات شي، جهاز ته هم نقصان ورکړي، خو دې مئی ته دومره نقصان ورکړي چې دی آخرکار د مرګ سټیج ته ورورسوي. هغې نه بعد پلاستیکس دي، یعنې دا کوم ګند غبار چې سمندر ته خلک ورولي د دې د خوراک په وجې باندې د دې مئی ژوند ته خطره رسېدی شي. او هغې نه بعد د ټولو نه غټه خبره چې کومه ده د ده د مرګ هغه دا ده چې خلک د ده شکار کوي. یعنې دا دومره غټ مئی دی نو د افریقي چې کوم ملکونه دي سودان والا چې کوم خلک دي هغوی اکثر د سمندرو منځ ته ورشي او دا مئی شکار کړي. د مسلمانانو په مذهب کې دا مئی حرام دی، خو هغوی مسلمانان نه وي، هغوی ځنګلیان وي، هغوی د دې مئی شکار وکړي او بیا دا شکار د هغوی په میاشتو میاشتو چلي، خو د دې مئی دا غوښه نه ختمېږي، ولې چې دا دومره غټ مئی دی د ده غوښه به څوک ختمه کړي. او یو وخت داسې هم راغلی و چې د دې بلو ویل شکار دومره زیات شوی و چې
چې بالکل د ختمېدو سټیج ته راغلی و په سمندر کې، یعنې یو څو دانې پاتې شوې وې د دنیا په ټولو سمندرو کې، دا بالکل ختم شوي وو. مین وجه دا وه چې انسانانو د دې معیشي کار ډېر زیات کړی او دا په یو وخت کې بالکل ختمېدو ته راغلي وو. په سمندر کې به په مشکل سره یو نه یو بلو ویل پیدا کېدو، هسې د سمندر نه دغه انسانانو دا بلو ویل بالکل ختم کړي. او د بلو ویل زړه چې کوم دی هغه په یو منټ کې صرف 2-3 پیرې درزیږي، یعنې د انسان زړه ته که تاسو وګورئ نو په یو منټ کې څومره پیرې درزیږي چې د هغې حساب هم څوک نشي کولی، خو د بلو ویل زړه چې دی هغه په یو منټ کې صرف 2-3 پیرې درزیږي. او د دې مهي رګونه دومره غټ کېدلی شي چې یو انسان پکې ویده شي نو هغه انسان ته دا احساس کېږي چې چېرته زه د یو نالۍ په پایپ کې یم یا چېرته یو لښتي کې زه روان یم، خو هغه به د دې بلو ویل رګ وي، ولې چې د دې رګونه دومره غټ دي چې په هغې کې انسان بالکل ګرځېدلی شي. او اخر دا دومره غټ مایع دی نو د ده عمر به څومره وي؟ د ساینسدانانو مطابق د دې بلو ویل عمر چې کوم دی هغه 80 کالو نه واخلي 10 کالو پورې وي، یعنې دا دومره عمر ژوندی وي او د دې نه بعد دا په مړ کېدو باندې سټارټ شي. او د ده چې کوم د مرګ ټایم وي نو هغه ډېر افسوسناک دی، ولې چې کله ده ته پته وچلي چې زما خیرنی وخت راغو نو دی په سمندر کې ډېر لرې لاړ شي، یعنې د سمندر منځ ته ورورسي، هغه ځای ته ځان رسوي چې کوم په سمندر کې ډېر زیات ژور ځای وي، نو دی هلته لاړ شي، هلته اوږدې ساګانې واخلي، د ده روح چې کوم دی هغه د ده د جسم نه وځي او دی په سمندر کې په ډوبېدو باندې سټارټ شي. اخر کار دی چې کله مړ شي نو د ده جسم لاندې تحت ته لاړ شي د سمندر، او چې کله د ده جسم لاندې ورسي نو بیا د دې نورو وړو میانو اختر شي، یعنې شارک واخلئ داسې نور غټ غټ میان د دې اختر شي، ولې چې دا دومره غټ ځناور چې مړ شي نو د دې میانو ځکه اختر شي ولې چې دا بلو ویل د دغې میانو دپاره ډېر زیات خوراک پرېږدي، یعنې د ده دا جسم چې دی دا د دې نورو میانو دپاره 2-3 کالو نه هم زیات استعمالېدلی شي، یعنې 2-3 کاله پورې دا خوراک ورکوي د نورو ځناورانو ته، ولې چې دا نور میان راځي او د ده جسم خوري. نو همدغه شان دا بلو ویل د مرګ نه بعد هم د سمندر ښکلیوالی دی، د سمندر زندګي ترې نوره هم جوړېږي ځکه چې دا نور میان خوراک کوي نو دوی ورسره ښه کېږي او همدغه شان د دوی په تعداد کې بیا ډېره زیاته او ډېر حده پورې اضافه وشي. بلو ویل یو ځناور نه بلکې د قدرت یوه ډېره غټه کرشمه ده، ولې چې موږ کله دې ځناورانو ته وګورو موږ ته د الله تعالی د قدرتونو پته وچلي چې الله تعالی په دې دنیا کې او په دې سمندر کې داسې مخلوقات جوړ کړي دي چې د هغې مخلوقاتو باره کې یو انسان تصور هم نشي کولی، یو انسان سوچ هم نشي کولی. دا بلو ویل دی چې دا څومره غټ ځناور الله تعالی جوړ کړی دی او دې ته چې موږ وګورو زموږ ایمانونه نور هم پخته شي په الله تعالی باندې، ولې چې زموږ الله تعالی داسې کریټر دی چې په سمندر کې او په پوره کائنات کې داسې هر څه جوړ کړي دي چې د هغې کرشمو باره کې د هغې کریشن باره کې د انسانانو ته پته هم نشته، خو د کوم هر څه باره کې چې انسانانو ته پته لګېدلې ده نو بیا یې انسانان بالکل حیران کړي دي، ولې چې د الله تعالی داسې کریشنز دي چې د هغې باره کې یو انسان سوچ هم نشي کولی. دا د بلو ویل باره کې څه معلومات غوښتم چې تاسو سره شریک کړم. دا ویډیو هم که خوښه شوې وي مخکې لازمي شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ دا چینل هم درسره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.